اوس چې موږ کم ګرانه اوس چې موږ کم انټرنیټ سیټ اپ د خپل ما انسټیټیوټ د پاره غوښتل دا تشریح کوم صحیح ده دا موږ وایرلس اغستې دي عموما دلته افغانستان کې وایرلس ډېر په عامه دی چې دا کیبل تر دې پورې تیرول دومره اسانه کار نه وي نو او کیبل انټرنیټ پرووایډر ډېر ښه وي خو دلته ډېر زیات شته نو وایرلس ډېر زیات وي اوس به تاسو ته سیټ اپ تشریح کوم چې موږ څنګه انټرنیټ اغستې صحیح ده مشکل نه وي ګورئ ګرانه دا انټرنیټ چې موږ کوم اغستې دی یو ګوره تاسو ځان پوه کوئ یو آی اس پي ده دې ته موږ لوکل آی اس پي نه ویلی شو ډبلیو آی اس پي ورته وایي وایرلس آی اس پي پرووایډر خو اکچولي د دې ځای کې چې نږدې موږ سره کوم وایرلس آی اس پي نه دي که نه دا دومره قوي نه دي ښه زه درته اوس دلته وایم ګوره یو موږ سره آی اس پي نه کې بیا موږ سره مختلف لیولې دي یو د موږ سره آی اس پي چې شی معنا انټرنیټ سروس پرووایډر ته انټرنیټ درکوي اوس په ننګرهار کې چې کوم غټ آی اس پي نه دي ته چې غټ آی اس پي جوړې په هغې باندې بلا شی خرچه راځي ښه نو ګرانه په هغې باندې څونه خرچه راځي ډېره غټه خرچه پرې راځي هغې کې به داسې کار کوي چې زیبا او مخابرات وزارت سره به رجسټریشن کې او مالیات به ډېره غټه خرچه پرې راځي خو دا دلته چې موږ سره کم وایرلس آی اس پي ده که نه وایرلس آی اس پي چې موږ تاسو ته انټرنیټ راکوي دا اکچولي دومره غټه آی اس پي نه وي دې ته موږ وایو انټرنیټ ډسټریبیوټر چې شی دې ته موږ وایو انټرنیټ ډسټریبیوټر دې څه کار کړی دا دې ځکه چې د نمونې په ډول د بره بازار کې چې دا دې څه کار کړی پوهېږي دې په ننګرهار کې چې کوم غټ اس پي د هغې نه سپیډ اخیستی دی د انټرنیټ یې اخیستی د نمونې په ډول 10 MB یا 50 MB په پیسو باندې او دې بیا دلته په دې ستاسو په دې کابل کیمپ کې خلکو باندې تقسیموي نو دې نه مخابرات وزارت سره رجسټریشن کار شته نه بل څه ډایرکټ په خپل کار کوي غټ اس پي پیشه خپل کار یې پیشه جبار استاد په دې کې ډېر زیات تکړه دی ښه په دې آی اس پي کې جبار استاد آی اس پي جوړوله ښه ما جبار استاد مکمل یو سیمینار واغوسته په دې آی اس پي نو جوړوله کې خو بیا داسې و چې د دې ګټه کې لږ خبرې دي که نه چې ګټه یې څنګه ده نو دې کې مشکلاتو بیا جبار استاد پرېغوستو دې کې چې داسې ګزاره حال آی اس پي جوړی که نه ګرانه څه رقم ګزاره حال آی اس پي جوړی نو تقریبا 2009 تر 3000 ډالر پورې خرچه پرې راځي څونه 2009 تر 3000 ډالر پورې خو پریمانه ګټه پکې ده موږ ته دې اوس 8 MB سپیډ راکړی سو او 8 MB دا ډیډیکیټډ سپیډ نه دی چې دا هر وخت موږ ته 8 MB سپیډ راکوي وخت پورې تړاو لري چې کله رش پې ځي چې کمیږي که نه موږ یې منیټرنګ نه کوو که نه موږ د دې پسې منیټرنګ وکړو دا موږ ته 4 MB سپیډ هم نه راکوي ښه چې زه په دې پسې منیټرنګ ټول واچوم که نه دا ایټ ټایم موږ ته 4 MB سپیډ هم نه راکوي موږ 8 MB سپیډ دا موږ ته راکوي او په 8 MB کې دې موږ نه $100 اخلي څو $100 ډیوایسونه هر څه موږ په خپلو پیسو اخیستي دي نو او موږ ته موږ ته څو 4 MB سپیډ هم نه راکوي دې کې دومره پریمانه ګټه دې ته پاتې کېږي ښه که بیا ښه آی اس پي جوړی که نه نو تقریبا $10,000 خواوشا مصرف چې پرې راشي که نه او $10,000 ښه ښایسته آی اس پي جوړېږي ګوره څنګه د کمزوري او ښایسته آی اس پي تر منځ څه فرق دی زه ګوره فرق په دې پایه دا پایه چې ستا څومره جګی که نه دا ستا پایه چې څومره جګی ګوره ته چې ما ته هغه راکوي که نه نو بیا ما ته نه وایي چې دا شنګنه ډېر جګ که ستا هغه چې جګ وي ځکه یې تر ټیټه مو لګوم ګوره دا اوس چې موږ کوم ډیوایس ته زه وایم دا لاین اف سایډ دی څه دی لاین اف سایډ دا معنا چې مخکې باید بلډینګ رانه شي ونې رانه شي هغومره به دا ټاپ کار کوي نو ستا دا پایه چې څومره جګی هغومره به ته لرې ساحوته ایون 20 کیلومتره پورې 15 کیلومتره پورې ته کولی شي چې سیګنل ورکړي زه تاسو وایم که نه خدا کېږم صحیح ده نو څو دې پر ما جبار استاد ته مکمل سیټ اپ جوړ کړی موږ تقریبا $10,000 پورې خرچه پرې راوستی خو صحیح پایې ښه لکه څه رقم چې مخابراتي شبکه جوړوي خو جګه پایه دې باندې بیا لږ خرچه ډېره راځي او ډیوایسونه قوي چې دغه زیات پورې سیګنل ورکړي نو $10,000 پورې موږ پې خرچه برابره کړې وه چې دلته څومره راکټ ډیوایسونه او ډیشز او پاور بیم او نانو سټیشن او څومره ډیوایسونه لګېږي ټول ته مصرف کړی $10,000 پورې اوس دا موږ چې چا نه اخیستی دا دې غریب کوچني غوندې ګزاره حال څیز جوړ کړی دی داسې به ته کولی شي یو لرګي نه غټه پایه جوړه کړي شي لرګي نه غټه پایه جوړ کړي دې نه کار اخله او دا زموږ انټرنیټ دومره خدای والی دی چې معمولي وریشي زموږ دا انټرنیټ چې ورته زنګ څه رقم چل دی وایي ولا ورېز ده او زموږ ډیوایسونه دې شیشو باندې که ترتیبات روان کړي دي داسې کمزوری څیز جوړ کړی $10,000 باندې کافي شي کېږي شیشې برابرې کړه چې وریشي خلکو باندې انټرنیټ روزانه بیا کمزورې او دا غوبل به جوړي صحیح ده بس اوس ته خبره کوم کنه د آی اس پي کې یو کار دی خدا وایرلس آی اس پي تاسو هم جوړوي شي یعنی که تاسو ته زه 4 ورځې ټریننګ درکړم تاسو لږ مخته لاړ شئ د آی پي اډرس یې دا شیان لږ وپېژنئ زموږ یو شاګرد دی اوس ریحانه سره کار کوي که نه جلیل نه دی
جلیل یو نیو مېش مخکې موږ نه فارغ شو، اوس ریحانټ سره کار کوي، د تخنیکي انجینر دی. بس دومره سخت کار نه دی، صرف ډیوایسونه انسټال کوي، څو کنفیګریشن دي، بس ایزی کار دی. خو لږ لالهانده پکې شته. څه شته؟ لالهانده پکې دا شته چې صحیح د زموږ ایم ام آی انسټیټیوټ دی چې کله ناکله کوم څه مشکل پیښ شي، موږ زیاتره مشکلات موږ خپل ټربل شوټ کوو. انجینر پسې زنګ نه وو، تخنیکي انجینر پسې راشي. اوس چې مشکل پیښ شي، زه به چا پسې زنګ وهم، چا چې ما انټرنیټ اخیستی، هغه بیا په شا کوي، دلته بس ما خوا ته راځي، دا مشکل به ماله حلوي. ډېر غټه لالهانتیا ده. ځکه دلته چې دا کوم خلک دي دا ته انټرنیټ وخت دی، هغه نه پوهېږي چې معمولي دا پورټ وخوځوي د نمونې په ډول کوم کیبل چې ستا د خوا نه راغلی او دې تا په وین کې ورکړی، که دوی دا راواغوستو په لین کې ورکړو انټرنیټ ته، په دې ټول باندې ډاون چې ډاون شو. دلته موږ یو ورځ ما ډاون شوی، بیا ما ټربل شوټ کړي چې ورغلم، هغه وین لین ته اچول شوی پورټ دننه زموږ دغه دننه دی. نو هغه بیا ما صرف دغه موږ دلته وایرلیس پاور بیم لګولی دی، کیبل دلته لاندې بیا کیبل دی که نه، ته پوه شوې ګرانه. نو هغه نفر چې هغه ټبل نه پوهېږي په دې شیانو باندې، نو بیا به چا ته زنګ وایي او هغه انجینر به بیا په شا کوي. یعنې دې کې لالهانتیا دومره ډېره ده چې حد اقل هفته کې به یو کور ته چکر ووایي. دا کار پکې لږ دی، نو پکې پیسه سخته پرېمانه ده. 3 20 سپیډ ورکړه، څلورم مه پرېوایډ کوه، هغه پې څه پوهېږي. که زه لږ ټیکنیکل خلک کېدای شي منیټرینګ ټول درپسې واچوي، درته وایي راشه وګوره کومه دی، منیټرینګ ټول شته، دا خو ما ته 3.5 MB سپیډ هم نه راکوي، 4 فکر مشته. نو $10,000 پورې ښه خسته دغه جوړېږي. بس جګې پایې ولګوه او دا ډیوایسونه دي خسته ګډه کېږي او که نه لوکیشن هر څه وبنامه ستا لږ ځای لږ جګ وي او پایه هم لږ جګ ولګوي. اوس به تاسو ته اول به تاسو ته زه د خپل سیټ اپ تشریح کوم چې دا موږ په کوم ډول انټرنیټ اخیستی، بیا تاسو ته وخت و لږ به درته یو آی اس پي څنګه جوړېږي هغې کې هم لږ خبرې وکړم. صحیح ده؟ صحیح ده ګرانه؟ یو کمپنۍ ده ګرانه، یو کمپنۍ ده ډېره زیاته په دې کې مشهوره ده که نه، په دې وایرلس هغه کې هغې ته موږ وایو یوبیکویټي. څه شی؟ یوبیکویټي کمپنۍ ډېر زیات ډیوایسونه جوړوي که نه. زه به وایم یوبیکویټي کمپنۍ پروډکټ ولیکم که سروس ولیکم. دې بیخي ډېر زیات پروډکټ دی ښه د چا یوبیکویټي. او یوبیکویټي دا همدې دپاره دا پروډکټ دغه کوي وایرلس خدماتو کې څه ډېر مخکې ده یوبیکویټي کمپنۍ. د دې ډېر پروډکټس دي چې تاسو پرې وایرلس کې کارولی شئ. بیا ګرانه دا تاسو چې کله ډیسیژن اخلئ دا بیا په رینج پورې فرق کوي. د نمونې په ډول زه به تاسو ووایم پاور بیم د دې ډیوایس دی، لایټ بیم د دوی دی، نانو سټیشن د دوی دی. بیا په دې کې یو بله کمپنۍ د هغې هم کار کړی دی چې د وایرلس کې ښه پروډکټ لري، هغه مایکروټیک دی. چې شی تاسو به نوم اورېدلی که نه مایکروټیک. زه به دلته لکه موږ چې کوم ډیوایس کاروو هغه موږ سره پاور بیم دی. چې شی دی دلته ما یو سرچ کړی و، اوس ګوره تاسو زه وایم چې دا پاور بیم څه کار کوي. دا شنګړه تاسو لیدلې اکثر کورونو په سر کې دا پاور بیم دی. چې دا پاور بیم د څه لپاره کارول کېږي؟ د پاور بیم specifically the Ubiquiti IRMX power beam is a high performance wireless bridge designed for long range high speed data transmission in point to point and point to multi point. دو ځایونو کې کارول کېږي. هم point to point سمانه چې دې ځای ته یو ولګوه مقابل طرف کې به ورته یو بل لګېدلی دا مخامخ یو بل ته، او point to multi point دا معنی چې دلته ته یو ولګوه هغه طرف نه 3 لګېدلي د کلاینټ سایډ نه ټول ته پته سیګنل ورکړي. صحیح ده؟ نو دا دواړه کار لپاره کارول کېږي. او دلته لاندې نور ومو پېژندو دا پاور بیم ډیوایس موږ کوم ډیوایس لګولی دی؟ پاور بیم. په پاور بیم کې به مختلف ډولونه دي. تاسو ته مې وویل چې ګوره مختلف زه تاسو ته ډېر ډیپ نه ځم په وایرلس کې. صحیح ده؟ انشاءالله وایرلس تاسو مضمون لري هغه کې به بیا ووایم. خو یعنې تاسو داسې ډیوایسونه شته چې دا لګول کېږي. بیا پاور بیم کې یو پاور بیم دی پاور بیم 5AC Gen 2. زه به وګورم چې دا څومره ډسټنس پورې کار کوي. صحیح ده؟ د دې ګوره ګرانه دا ډیوایسونه دي لګول کېږي. صحیح ده؟ بیا دا څومره ډسټنس پورې کار کوي، څومره سپیډ ورکوي، په هغې به ته ډیسیژن اخلي. دغه پاور بیم چې کوم 5AC Gen 2 دی 50 کیلومتره پورې کار کوي. څومره؟ لاین اف سایټ. یعنې لاین اف سایټ څه معنی؟ مخامخ چې منځ کې شی رانه شي. بس دی که نه؟ او 450 Mbps سپیډ ولي. بس دی که نه؟ مشکل خو به نه دا پاور بیم شو. ولې موږ پاور بیم ته ضرورت لرو؟ دې کې مې تاسو ته دا خبره هم راغسې. صحیح ده؟ اوس تاسو ته زه ووایم چې دا موږ څنګه اخیستی دی. که ډیډیکیټډ سپیډ اخلي بیا در باندې خرڅه لکه ځای ته راځي بیا به هغه ستا سپیډ وي. هغې کې څه کار کېږي ګرانه؟ د نمونې په ډول زه به فکر کوم چې ما ډیډیکیټډ سپیډ اخیستی. صحیح ده؟ دا څه شی ده؟ دا آی اس پي ده. زه به ورته آی اس پي هم نه وایم ځکه آی اس پي خو نه ده، خو زه به ورته انټرنیټ ډسټریبیوټر ووایم. څه شی؟
انټرنیټ ډیسټریبیوټر د انټرنیټ ډیسټریبیوټر د بل چا نه انټرنیټ اخیستی ښه او دې ځای کې دا زما کور دی څه دی وایې که نه زما کور دی ښه صحیح ده کور دی اوس داسې کار وکړو دا چې کوم آی اس پي والا دی دی یو ډیوایس راواغستو وی لګو چې هغې ته تاسو ما ویله دا کیدای شي پاور بیم وي کیدای شي لایټ بیم وي کیدای شي نانو سټیشن وي مختلف قسمه ډیوایسونه چې دلته کار کوي صحیح ده زه به داسې فکر وکړم چې دې سړي موږ ته څه شی ولګوم پاور بیم ولګوم نه دا ماته د یو کوم آی اس پي چې زما ده دی دا پاور بیم راواغستو دا پاور بیم دی ورته تاسو چې دا پایه څومره جګ دی هغومره به ښیي دلته دې ماته دا پاور بیم په خپل ځای کې کنفیګر کړو صحیح ده که نه او دا د هغې شو صحیح ده او دا پاور بیم یو پاور بیم ما راواغستو او ما دلته د خپل طرف کې خو د دې مخه او بیا هغې طرف ته صحیح ده नहीं तो सास में खराब हो गई चटी ऐसा متوجه شي دا دا راواغستو زما د کور په سر ولګېدو وګوره دا چې کوم کار کوي متاسم د لاین اف سایډ کار کوي څومره او د کې به مختلف د ما چې کوم یو کو هغه 5AC جن 2 د 15 کیلومتر پورې کار کوي 15 کیلومتر ډېر لږ دی نه دی لاین اف سایډ خو مخامخ به ماس کې بوټي ونی دا شان ناراضي دا کنیکټ شو دا ګوره ګرانه ما ته ویل چې کله دا کنیکټ کې کنه د دې لپاره تخنیکی انجینر ته چې زه درې ورځې ټریننګ درکم کنه ته مکمل تخنیکی انجینر جوړ دی شي تخنیکی انجینر په توګه ریحانه او د نور یارانه ټول خلکو سره کار کوي چې دومره سخت نه دی د انسټالیشن لپاره دا انسټالیشن چې کې کنه دا انسټالیشن چې کې د لپاره یو اپلیکیشن دی په موبایل کې مله انسټالیږي نور شانه کې انسټالیږي هغه ته UISP وایي چې شي ubiquity دا کمپنی خو ubiquity ده کنه د دې کمپنی نوم څه دی ubiquity هم څه ده کنه ubiquity انټرنیټ سرویس پرووایډر د دې یو اپلیکیشن دی موبایل کې تاسو په پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ په دې باندې به دا معلومیږي چې دا دوانه یو بل ته څومره مخامخ دي پته وي لګي وخوځوه لګي برکه لګي لاندې کا لکه ته یو کس الته دی کنه یو کس دیږي کې او تی لیول برابر بیخي څومره چې لکه داسې لاین اف سایټ نه پکار شي یو بل ته څنګه مخامخ شي وګوره کته څونه برابرې هغه نه سپیډ دا ستا انسټالیشن پورې تړاو لري چې تاسو رقم خې انسټالیشن کې دا اپلیکیشن دی هغه ته وایي الکه دا ته اوس چې کوم ځای کې ولګاو 200 MB سپیډ شو چې د معمولی ټک ورکی تاسو به کله ډش لګولې کنه معمولی ټک ورکی سیستم برابر شي دې تم چې ټک ورکی بس الته سپیډ زیات شي کوم ځای کې چې خو بهترین سپیډ ورکو دا د سافټویر په واسطه کې UISP ښه سافټویر تاسو ډاونلوډ کړئ ډېر کار کوي ښه یو سیمینار دا سره ولیکئ ښه دا دواړه یوبیکوټي پاور بیم تاسو ځان سره مخامخ ولګول تاسو اوس ګوره پوه شوئ چې دلته ډیوایسونه لګول کېږي که پاور بیم وي که لایټ بیم وي که د میراکي دغه میراکي نه په بخښنې سره که د مایکروټیک وي خو ما پاور بیم ولګول صحیح ده مخامخ شو یو بل سره دغه د دې صاحب چې کوم پاور بیم دی دې صحیح ما ته ګوره وایي د سایز پی څنګه جوړېږي ګوره دا څه ما ته وګورئ که نه دا کوم چې د پاور بیم دی دا په مختلفو موډو کې چلیږي ښه دا صاحب چې کوم دی که نه چې کوم وایرلس آی اس پي ده دی به اکسس پوینټ موډ کې وچلی راته په کوم موډ کې په اکسس پوینټ موډ کې بیا دا په پوینټ ټو پوینټ موډ کې هم چلیږي او په پوینټ ټو ملټي پوینټ کې هم چلیږي زه به وایم د اکسس پوینټ موډ کې وچلاو خو په کوم موډ کې پوینټ ټو پوینټ یعنې یوازې ما لپاره یې ولګاو بس صحیح ده د پوینټ سپیل هم رانغله شو صحیح ده مشکل خو به نه زما طرف ته چې کله راشي دلته به په کوم موډ کې وچلی په سټیشن موډ کې کوم موډ کې سټیشن موډ څه معنا دغه مې اکسس پوینټ شو او دا زی سټیشن شو معنا سیګنل به ماته څوک راکوي د اکسس پوینټ او څوک به ریسیو کوي دې برخه کوم مشکل نشته بیا چې ملټي پوینټ شو بیا به نور ټول خلکو ته کنیکشن ورکوي زه پوینټ ټو پوینټ چې کله ته واخلې نو هغې به یوازې ستا دپاره یو پاور بیم لګوي
ملټي پوینټ اخلي بیا اکثر هغه پاور بیم نه لګي بیا راکټ په نامه بل ډیوایس دی هغه لګي دا د کم باید کوټ کی دا پاور بیم چې دا چې موارد دا کې لګي دا باید د بل څه قدم کې کوټ دی لګي دې څه باید دا خي اکه چې په پایا کې مشکل نشه چې رقم یې خو چې څومره اعلی درجه کې عمره به سپیډ خي وو ها تر دې پر پوه شوي هغه صاحب اکسس پوینټ دا پاور بیم په اکسس پوینټ موډ کې وچلو په پوینټ ټو پوینټ کې یوازې زما لپاره دې ته وایي ډیډیکیټډ سپیډ چې دا بیک ګراوند به ښه او ما زما طرف نه ما پاور بیم ولګو په کوم موډ کې په سټیشن مشکل خو ته دې پور نه کنه ها بیا به د کار کوي ګرانه د پاور بیم نه دا پاور بیم چې کوم دی کنه د دې نه موږ یو لین راخته کوو شي لین راخته شوی او دې ځکه یو بل ډیوایس دی هغه موږ لګاو هغه ته وای پی او ای انجکټر چې شي ولې تی وی ولې ورته موږ پی او ای انجکټر لګاو دا پاور بیم دغه ضرورت لري کنه نو زه تاسو ته راشم یو وخت ته خایم چې تیرا پیدا کوم چې پی او ای انجکټر څنګه وي پی او ای انجکټر for ubiquity power beam دغه د ګوره پی ډی ایف لیکل په دې طرف لیکل پی او ای ته نخ کلمات ښکاري په دې بل طرف لیکل لین تاسو به نخ ما ته دومره واضح ښکاري دا څه وګورم دا د معنی به ډیر صفه دي لیټس کاپی دیس ایمیج رامه وړو و مې لګاو او و مې لګاو دا ولګېدو یې دلته دې ځکه دا ولګېدو اوس ته ویوا دا کوم چې لیکل پی او ای چې شي دا طرف به زرا عالمه ګور اصلا پی او ای څه معنا پاور اور ایترنت د دې دا معنا دا چې په دغه یو لین کې به هم د ډیوایس ته برق روان وي او هم به ډیټا روانه وي دې په تار حواله نو دا مې سه دلین اوې تخلای پاکه نو زبا د پاور سټیشن نه چې برق کم سره غلې دا به د سي زرا راوالم کم کیبل کې به واچوم پی او ای کې چې بار سړی ته برق کم لاړ شي او کنیکټ بشي او دا لاندې څه لیکل دي لین ته راواله اول ځل لپاره چې ته کنیکټ تاسو کوئی پاور بیم څنګه کوي پاور بیم ته څنګه کنیکټ کوي نو ګوره ګرانه دغه دا پی او ای کنیکټر می چا سره ولګاو بر پاور بیم سره او دا لین چې کوم کنیکټر دی دغه کې به انټرنیټ کیبل راواله وبلګي او مستقیما بخپل کمپیوټر کې اولی کمپیوټر کې پلاک کمپیوټر کې پلاک څنګه چې کمپیوټر کې پلاک کولی دا پاور بیم کنفیګریشن غواړي کنه نو دا غسه به اپرین ګرانا دا پاور بیم په شامانی د سټیکر لګیدلې وي پاغي آی پی اډرس وی او ډیټیل وی او را بشي او خپل کمپیوټر ته لکه څنګه چې زرا اغلم براوزر ته ودی راشي او په براوزر کې باغ آی پی اډرس وري کې ډیفالت دا ګوره دا زموږ پاور بیم دی خاص چې داخل شوم دا د کې لیکلي آیر او اس دا آیر او اس چې شه د پويږي آیر او اس د دې دغه دغه نه دی د یوبیکوټي د اپریټینګ سیستم دی په دغه کې آیر او اس زه ته ورغه give me information about iOS or Ubiquity. iOS is the primary used in Ubiquity RMX series of wireless. پوهیږئ کنه نو تاسو پوه شئ اجازه چې تاسو لاګین شوی نه مورته لا هغه ته ما یوزر نیم پاسورډ ورکړم مکمل لاګین کېدای شم او د دې خپل دغه کې ټول تغیرات کوي شم خپل ته ما د لاوس اجازه نشته ته لاګین شم سیدا ان شاء الله سیمینار چې ما غوښتو به استاد اجازه واخلو پریکټیکل به ورننه وزارت ته وتاو چې وزارت دی هغه کنیکټ آفرین چې ور داخل شوي مقابل تر پوښتنه کې لګیدل دي په اکسس پوینټ موډ کې ته ورته خپل تر موډ شي کې سره پیوازي سټیشن کې او د دې دوه تر منځ یوزر نیم پاسورډ او هغه ارته کنفیګر کې تک شو دوه خپل منځ کې کمیونیکیشن شروع کی ها و چې کله کمیونیکیشن وشو دا کار ته تخنیکی انجینر کې څوک کوي تخنیکی انجینر کې خاص تاسو په طریقو هو ته هم تخنیکی انجینری کنه سبا ها تر دې پورې کوم مشکل نشته هغه طرف نه پاور بیم ولګېدو پاور بیم په اکسس پوینټ موډ کې پوینټ ټو پوینټ کې ماوت سټیشن موډ کې ولګاو دلته مې پوی انجکټر ولګاو دا بر پی شو دا وساته وایا دا لین کنیکټر براواله ما دا لین اوس به کنفیګریشن وشو اوس کمپیوټر ته اړتیا شته نه نو دلته چې کوم لین کې دا زور کوم ها دغه بزرا واخلم دسي اوس به زه یو بل ډیوایس راولم ما ټنډا کاروخه زبر شمه ټنډا وایرلس راوټر راولم ټنډا د نمونه په ډول بیک اند د ګوګل چې دا بیک اند راته ښکار شي
تاسو د زما بیک چې بیک دا دی ویډیو دا کنه دا خو زه خیر درم چلته دي نور کسان ته پته ولګي کنه صحیح ده او دغه ټینډا وایرلس راوټر بیک اکثر عالم صحیح ده دا بیک شو یا دا بیک شو کوم ډیر ښه بیک ښکاري ډیر متوجه یاستئ دا به راولم زه کاپي ایمیج ګوره دې کې دا څلور پورټونه زیړ دي دا یو پورټ بیل دی اوس دا یو پورټ راته ووایي دا کوم پورټ دی دا انټرنیټ پورټ دی اوس به دلته څه کار وکړي ګوره څومره اسان سیټ اپ دی دا د لین پورټ نه به کیبل راوړي دلته به انټرنیټ سره وصل تا انټرنیټ سره وصل کو نور دا ټینډا راوټر خو تا کنفیګر کړی کنه هر څه پاسورډ ورته لګیدلی نو چې کله خلک کنیکټ کیږي د ټینډا سره به کنیکټ شي نو د ټینډا سره کڅوک د دې پورټونو لارې کنیکټ کیږي او کڅوک ته وایرلس کنیکټ کیږي نو اتوماتیکلی به دی راځي د سی بر وزي پاور بیم ته او پاور بیم مستقیما زی خدا ګوره د سې ګرانه دا ما ډیر قوي دغه واغس ځکه دا پاور بیم ما په چی کې ولګو مقابل وصل دې کې څو خبرې دي اول نمبر ما په $100 اغسته کنه ته ام بي دا دلته دا ډیوایسونه ستاوي دا ډیوایسونه بستاوي دا خپل بعضي آی اس پی نه چې لګي پیسې ډیر لري کنه ګوره عموما اسی ته ماته وایا چې زه کور کې مکنه زه 4 ام بي سپیډ علم او دای ماته په 2000 روپۍ راکېڅو یا 3 ام بي سپیډ په 2000 افغانۍ خو زه افورد کوي شم کنه یو مې شروع ستا چې ما شخلم ورکوم ورته صحیح ده خو دا اول د ډیوایسونو باندې خرچه زیات راځي شاید 15,000 روپۍ خرچه پی راشي نو دا خو اکثر خلک سره نه کنا نو دلته که تاسو سره لږ سرمایه یي ته یو بل غټن کوي چې کونر کې وایس پی واغې سخت دي باندې غټه کړته ولی دا ډیوایسونه ولته خپل ولا کا کنه خو د ډیوایسونو به بیا د میشتې کوي ها دا کار کوي اس پی نه ښه د کی به زر ور ولا کار ده بس دا پاور بیم به داغي وي وایرلس راوټر به داغي وي هر څه به کیبل هم داغي وي ته انټرنیټ کاروه $700 به داغي ورکه $2,000 یو 200 روپۍ به کریا ورکه د دې ډیوایسونو هغه کې دې کړه ډېر ګټه 2 کال وکړه 3 کال چې کله ختم شو به ته ډیوایسونو ورکه دا ښه ګټه کوي ښه ځکه خلک د دې شیانو واسه د تر نه لري مکمل پیښوي تاسو اوس یو خبره شته پای کې تاسو باندې پازاوي هغه دا ان شاء الله به بیا وکم چې دلته د اکسس پوینټ دی دلته چې د کم پاور بیم دی نو دا خو د اوانه ماته انټرنیټ نه راکې دا خو د آی اس پی د آی اس پی بلاندې انټرنیټ هغه 300 ام بي کنه دلته با 300 ام بي انټرنیټ د دې سره کنه دا ماته چې د وایرلس چې کوم آی اس پی دا د چې ماته کوم څه لګولې دی دا پاور بیم دا بلاندې کیبل خر شوی کنه کوم راوټر سره بوسلی کنه نو یاد ساتئ د مایکروټیک په نامه یو کمپنی تاسو په نوم ورته مایکروټیک راوټر لري ډیوایسونه لري وایرلس کې به ډیوایسونه لري نو دلته اوس به انټرنیټ منیجمنت کې کنه ماته نو ام بي سپیډ هغه 4 ام بي ته باید ماته 4 ام بي راکې زیات نه کې دغه لاندې به منیجمنت بیا څو کوي هغه به خپل بیس سټیشن لري دغه د آی اس پی والا نو دی عموما دا په کوم ډیوایس کې په مایکروټیک ډیوایس کې کوم ډیوایس باندې په مایکروټیک او کنه دا خپل کنفیګریشن دی په دا ما غو نه ورکې دا دومره سخت کنفیګریشن نه دی ښه نو تاسو څه کتل چې دا پاور بیم انسټالیشن آسان کار دی سافټویر دغه په صرف میچینګ او دا ایزی کار دی چې سره لګه پیسې کنه خسته تاسو کوي شي خسته وایرلس آی اس پی جوړ کړئ غټه اسپنسر خبره وکړئ ډیسټریبیوټر په توګه تاسو دلته تاسو کوي شي 100 کیلومتر تاسو خو په اسانه کور کوي شي 100 کیلومتر ډیر زیات پوری کار کوي صرف لږ جیګه پایا ولګوي او لږ د برق سیستم افغانستان کې ګوره موږ وایو کنه افغانستان کې انټرنیټ ګران دی موږ وایو کنه افغانستان کې انټرنیټ ګران دی یو علت دا دی چې خلکو برق سمانه نو دا غریب موږ ماته چې اوس موږ ته سولر لګوي ګرځان چې لګ ګرمي دغه شي کاته خراب شي نو دې ته ماته مجبور جنریټر ولګي سړي ساده فکر مشته اوس موږ درس بي سپیډ واغ صحیح شو خو دې کې به جال ډیر دی خلکو ته سلور ام بي ورکو یو ام بي ځکه ټیکنیکل خلک ټول نه دي کنه کڅې ویلا اوس دسه دي هغه عموما نن ټیکنیکل خلک څنګه وي ولا انجینر صاحب انټرنیټ ډیر کمزور دي تورته ولا ذکر کوم دا کوم جال پکې خبرېمانه جال کیږي ښه لازم چې دا بیا کې فرق راځي لاسي می درکو جال کوي کنه لاسي می پورا نه درکې کنه هغه ځنه نه درکې کنه اته می په سچي دلته پس به ته مونیټرینګ ټول لګوي شي مونیټرینګ ټول تاسو وځو خنده پس لګوي شي ته ثبوت ورکړه شو دا کوم لاسي می سپیډ خو نه وای کنه خو هغه به باندې او خو دې خو کې صحیح ده ها
خو ګوره دلته یو خبره ده اوس ما پوینټ ټو پوینټ کنیکشن واغستو نو دې صاحب باید ډیډیکیټډ په دې کې ته به راګیره شي دغه کې پیسې ډېر ته نه اخلي بل دې صاحب ستاسو لپاره یوازې یو پاور بیم ولګو که بل نفر بل خلاقات هغه دا بیل لګای نو په دې کې به پیسې ډېر اخلي نو دې کې به نو ډیوایسونه دي نو موږ په ډول یو ډیوایس دی دلته یو ډیوایس تاسو به کوي چې دا راکټ ولګوي خا د خپل سپ سر کې کغواړي پوینټ ټو ملټي پوینټ کنیکشن ورکړي دی یو دغه ډیر خلکو ته کنیکشن ورکړي بیا نو مته ټول دا وبیکوټي ډیر کار کړي بیا تاسو راشي د وبیکوټي راکټ M5 پلس یو سلو شل ډیګري دغه سره ولګوي دا انټینا سره 120 ډیګري 120 ډیګري سیکټر او انټینا دا ډیوایس ولګوي دا ډیوایس دا لګول کیږي دا څنګه دا پاور بیم کې لګي کنه نه پاور بیم باندې لګي دا څنګه لګول کیږي دا به یو ډیوایس ولګوا او خلکو ته دا دا په تو پاور بیم نو سټیشن پاور بیم سره دا تقریبا د 100 کیلومتر نم زیات پورې کار کوي او په کې د سره په یو وخت کې دیش نو مال تسلويخ ته پوري کلاینټ په یو سېکټر کې کنیکټ کېدای شي بیا به څه کار کوي کنه لکه دا یو طرف دی کنه مستقیما دې ته یو د دې ته ولګوا نو هغه طرف ته می ته به دې لګولې دا دې شنګړي مخ به دې طرف ته لکه څه ناسې ما نو به دا هغه طرف ته څوک لګي ابو تخپل مخ برابرای هغه بل طرف نه هغه دا په دې مکمل یو طرف کار کوي بل دې طرف ته دسه ولګوا بل دې طرف ته دسه ولګوا بل دې طرف ته دسه ولګوا څلور طرفونه ته یو ولګوا بس کلاینټ والا بورد ځان برابرای دا یو راکټ خو ډیر کار کوي چار طرفه کار اکثر او ډیر ګران هم نه دی ښا ها یو نه چار طرفه کار اکثر یو نه چار طرفه کار به نه اغزل کی کنه دا انټینا په کیسه کنه مال ته ویل چې یو سلو شل ډیګري انټینا ورته بیا زیاته کوي چې ولګي چې یو انټینا د څه هغه ورکی بل انټینا د څه د څور کې بل د څه بل انرژي ولګاو دې راکټ انټینا سره بس کار نو بیا به څه کارو کنه او دا ګور دومره سخت کار نه تاسو مړ چې ګور زموږ جلیل ملګری نه دی دا ریانر سره کار کوي زه سره کله خبر کوم هیڅ مشکل نشته یعنی جبار استاد بده کې بخیری تکړه دا ما دا هر څه دا سیمینار ما ته بس یو سیمینار راکوخه زه خپل د زده کړې ډېر شوقي مدا مې دلته زده کړل دا هر څه نو دلته زموږ یو بل ملګری دی رضوان الله په نامه نومیږي هغه اس پی وست دا ما جبار استاد سره خبره کړې دي ان شاء الله یو ورځ به تاسو بوې زما الته بمبوزم پریکټیکل هر څه به ما سوال ما هر څه خبرې کړې جبار استاد سره ما خبره کړې و رضوان الله ما ته ټریننګ راکو او زه به تاسو بوزم رضوان الله خواته ان شاء الله تنګ سمستر کې تاسو به هر څه پوښیو یاست سر به توخه چې دا ور پاور بیم دی دا راکټ دی دا راکټ ډش دی دا انټینا را رضوان الله واسه ایوریثینګ وخایخه او کوم شکل انجینر راغه خاله بوزم زموږ شاګرد سره میږي جلیل